ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1415 هجري شمسي کال د ثور میاشتې 19مه چې د 1440 هجري قمري کال د ذوالقعدې میاشتې له 22 او د 2016 میلادي کال د مې میاشتې له 9 نیټې سره سمون لري. قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې مهاله د افغانستان ملي ټلویزیون د بیلابېلو خپرونو لیدونکي وئ. اوس هم پام وکړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمه ییزو خپرونو ته په پیل کې هم خبرونه. زه هدایت الله دانش یم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې د طبیعي پیښو له امله زیانمنو شویو کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. د لغمان ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست له لوري د طبیعي پیښو له امله د شهیدانو او زخمیانو کورنیو ته نغدي مرستې ویشل شوې. د لغمان ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست له لوري د طبیعي پیښو له امله د شهیدانو او زخمیانو کورنیو ته نغدي مرستې وویشل شوې. د یاد ریاست له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي وروستیو طبیعي پیښو کې 4 تنه شهیدان او 19 تنه زخمیان شوي وو چې د مرستو په لړ کې د هر شهید کورنۍ ته 20,000 او د هر زخمی کورنۍ ته 10,000 افغانۍ ورکړل شوي چې ټولیزه اندازه 250,000 افغانیو ته رسیږي. د خبرپاڼې له مخې دغه مرستې د لغمان والي قاري بختیار معاذ او د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس قاري خیر محمد غازي لخوا اړمنو او زیانمنو کورنیو ته سپارل شوي دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست مسؤلینو ویلي چې په راتلونکي کې به هم د طبیعي او ناورینو پیښو له امله زیانمنو شویو کورنیو سره د مرستو لړۍ دوام ولري. بلخوا د مرستو ترلاسه کوونکو کورنیو د یاد اقدام هرکلی کړی ویلي دي چې دا ډول مرستې د هغوی د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره مهم ارزښت لري. پیښو ته د رسیدو او وروژنې د لوی ریاست یو مسلکي او تخنیکي هیئت د امنیه قمندانۍ اړوند وروژنې امریت ته سفر کړی. د لغمان ولایت امنیه قمندانۍ اړوند د وروژنې امریت ته د کابل ولایت پیښو ته د رسیدو او وروژنې لوی ریاست له لوري یو مسلکي او تخنیکي هیئت سفر کړی چې موخه یې د وروژنې امریت د تخنیکي وسایطو ارزونه، ترمیم او تخنیکي عیارول وو. د امنیه قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي یا تخنیکي هیئت چې د مجرب او مسلکي کارکوونکو څخه جوړو د وسایطو تخنیکي ستونزې په دقیق ډول تشخیص او د اړینو تخنیکي اصلاحاتو او پرزو په نصبولو سره د وسایطو د ترمیم چارې په بریالیتوب ترسره کړي. په خبرپاڼه کې زیاته شوي د دغه هیئت له لوري 3 مجادله‌یي وسایط او یو اکمالاتي انټرنیشنل موټر په بشپړه توګه ترمیم او خدمت ته چمتو شوي چې له دې سره به د پیښو پر مهال د چټک غبرګون، وروژنې عملیات او اکمالاتي خدمتونو په ښه والي کې مهم پرمختګ رامنځته شي. په خبرپاڼه کې زیاته شوي د لغمان امنیه قمندان د کابل پیښو ته د رسیدو او وروژنې لوی ریاست له مشرتابه راغلي تخنیکي هیئت څخه د مننې او قدرداني ترڅنګ د هغوی دغه همکاري د تخنیکي خدمتونو د پیاوړتیا د وروژنې د ظرفیت لوړولو په برخه کې مهم او ګټور ګام بللی دی. بادپخ ولسوالۍ کې 258 مستحقو کورنیو ته روغتیایي کیټونه ویشل شوي. د لغمان ولایت په بادپخ ولسوالۍ کې د ډاکر موسسې له لوري د بشري مرستو د یوې منظمې او شفافې پروسې په ترڅ کې 258 مستحقو کورنیو ته صحي کیټونه ویشل شوي. د ولایت مقام له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د مرستې د ډاکر موسسې د مسؤلینو او تخنیکي ټیم په حضور کې د بادپخ ولسوالۍ د انکشافي چارو د مدیر مولوي محمد علیم روحاني او د قریه د مدیر مرزا محمد احمدي تر څارنې لاندې په شفاف ډول ترسره شوي. د خبرپاڼې له مخې د دغو مرستو موخه د بېوزلو او اړمنو کورنیو ملاتړ، د حفظ او صحي په برخه کې ستونزو ته رسیدنه او د ژوند د شرایطو ښه والی بلل شوی دی. خبرپاڼه کې زیاته شوې په یاد روغتیایي بسته کې پلاستیکي ساتل، پلاستیکي تشت، بوشکې او همدارنګه د غاښونو د پاکولو کریم او برسونه، صابونونه، د ځان او د مخ پاکونه، شامپوګانې او نور اړین توکي شامل چې هرې کورنۍ ته 21 قلمه توکي ورکړل شوي. په خبرپاڼه کې همدارا زیاته شوې چې د مرستو د ویش بهیر د سیمه ییزو مسؤلینو په همغږۍ او نظارت سره په بشپړ شفافیت او مخکې له مخکې د ترسره شوي سروې پر بنسټ تنظیم شوی او تر څو یوازې مستحقې کورنۍ ترې ګټه واخلي. په خبر کې ویل شوي چې د سیمې اوسیدونکو د ډاکر موسسې له دوامدارو بشري هڅو مننه کړې او
په راتلونکي کې دې ته ورته په نورو برخو کې د پراخو بشري مرستو غوښتنه کړې. او وروستی ولایتي خبر دا چې د بدیع الاباد ښوونځي رغنیزې چارې 98% بشپړې شوي او ژر باید ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د لغمان ولایت مرکز اړوند د بدیع الاباد ښوونځي د رغنیزو چارو څخه ګډ نظارتي پلاوي له لوري نظارت ترسره شوی. په یاد پلاوي کې د ولایت مقام، د پوهنې ریاست، د کډوالو چارو ریاست او د اقتصاد ریاست استازي شامل وو. د اقتصاد ریاست په خبرپاڼه کې راغلي د نظارت پر مهال معلومه شوه چې د پروژې رغنیزې چارې 98% بشپړې شوي او یوازې وروستي تکمیلي کارونه پاتې دي. د دوی په وینا تمه ده چې د یاد ښوونځي ودانۍ به په نږدې راتلونکي کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د اقتصاد ریاست په خبرپاڼه کې زیاته شوې دغه ښوونځی د عصري اسانتیاوو څخه برخمن دی چې پکې مجهز کمپیوټر لیب، ساینسي لابراتوار، دفتري او صنفي تجهیزات او د برېښنا لپاره سولري سیستم شامل دي. او دا به د زده کوونکو لپاره د ښه تعلیمي چاپیریال په برابرولو کې مهم رول ولوبوي. د خبرپاڼې له مخې یاد نظارتي پلاوي د کار له کیفیت څخه خوښي ښودلې او اړوندې مؤسسې او قراردادي شرکت ته سپارښتنه کړې چې پاتې چارې دې په ټاکلي وخت او معیاري ډول بشپړې شي ترڅو پروژه ژر تر ژره د استفادې لپاره چمتو شي. د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو دا و د نن شپې خبري ټولګه له ملتیا او پاملرنې مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.